سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. دوستانو مبارکه مې تاسو یو سیریز یا یو بخش د درسونو ختم کړ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما تاسو سره وعده کړی و یو امتحان ماده ده کې هر یو د څلوېښت سوالونه ده او دا ډېر زیات ټایم اخلي. زه تاسو نه د باره کې معذرت غواړم، خو بیا هم کوم درسونه چې زه تاسو ته د درسو کې درکوم دغه درسونه ټول د هر یو سوالونه د دوی څخه اخیستل کیږي او دکې مکس کیږي، نو بیرته بیا هماغه ته ځي او بیا د اگزام بلانش دا هم د دې سوالونو مجموعه ده. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه موضوع ښه پوه شوي یاستئ. دوستانو لکه پخوا په شانې بیا زه تاسو ته مبارکي درکوم چې تاسو دغه د کاندکتوخ باره کې 100 سوالونه مجموعه کې تاسو زموږ په چینل کې پیدا کوی شئ او تاسو پریکټس پې کوی شئ. د هغې نه وروسته دا کوم له سخکیلو سین غوتیې د دې باره کې هم زموږ په چینل کې ویډیوګانې شته، پوره پلیلیسټ تاسو کوی شئ چې هلته لاړ شئ او هغه سوالونه وګورئ. نو خلاص مطلب دا خبره ده چې دوه موضوع باره کې ما تاسو ته پوره ویډیوګانې اپلوډ کړې ده. اوس زه غواړم تاسو ته د لاغوت باره کې نوی ویډیوګانې جوړې کړم د سرکونو په باره کې. تاسو غواړم چې په سرکو باندې بلد کوم تاسو ته د سرکو په باره کې څه معلومات څه شیان چې ضرورت ده هغه به زه تاسو ته پوره در وښیم. نو دا دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه غواړم چې تاسو لږ څه نور معلومات درکړم. دوستانو دا کوم چې ګورئ دا les signalisations routières français en پښتو دا په پښتو کې تاسو ته اوس موجود ده او کوم ملګري چې دري خبرې کوي زه د هغو نه معذرت غواړم. هغه دوی ته به خامخا زر تر زره د دري سیګنالیزاسیون زر تر زره به زه خپل چینل ته برابروم. او د هغې نه بعد له کاندکتوخ په دري او پښتو کې ده. دغه څو پلیلیسټه چې ګورئ دا د کمپیوټر درسو باره کې ده او بیا هم دغه لکه مخکې مې چې تاسو ویل سخکیلیسین غوتیې دلته دی. نو دا دوه موضوع تقریبا درې موضوع یا څلور موضوع د کود لغو باره کې ده. بیا هم دوستانو زه تاسو نه دا خبرې خواهش کوم که چیرې غواړئ چې ښه پریکټس وکئ او ښه آماده شئ، خیر د لږ وخت غواړي حوصله وساتئ او دا کوم درسونه چې ما سره تکرار کوئ د دې باره کې د دغه سایټ د appornicar.com زه د دې کوم مارکیټینګ نه کوم، ما پورې کوم البته ماته کوم ګټه نه رسیږي. زه اوس په امریکا کې ژوند کوم او دا سایټ چې دا فرانسه کې ده، خو په مجموع کې زه تاسو ته دا وایم چې دا یو ډیر ارزان سایټ ده او ډیر ښه تاسو کوی شئ چې دلته خپل پریکټس وکئ. که چیرې تاسو یو کورس ته لاړ شئ د کاندوی اما خپل کوڅو کې تاسو یو وارې لاړ شئ دا تجربه وکئ، تاسو ترېنه تپوس وکئ وایي دلته زه کود لغو وایم دا به څو ماته تمام شي. هغه کم از کم چې تاسو ته ارزان وایي 1200 یورو به وي، د هغې نه بره خو به زیات تاسو ته وایي 1200 یورو به تاسو ته د تخفیفونو سره وایي. نو بهتره لاره دا ده چې تاسو په دغه سایټ کې په 5 یورو باندې سبسکرپشن اخیستی شئ، تاسو سبسکرایب کوی شئ او یو کال لپاره تاسو دا د ټریننګ سوالونه هم کار کوی شئ، دا هر موضوع باره کې چې د سوالونه هم کار کوی شئ او دلته تاسو اگزام بلانش سوالونه هم کوی شئ چې دا سوالونه او دا سوالونه سره تقریبا یو شی ده. نو دوستانو زه تاسو وخت ډیر نه ضایع کوم، راځئ چې نوی درس ته شروع وکړو او بیا هم زه تاسو ته مبارکي وایم چې تاسو یو موضوع پای ته ورسول، نوی موضوع شروع کوو. راځئ چې شروع وکړو نوی درس ته. Je circule avec des pneus à crampons. Sur cette route, je circule à 80 km/h au maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'appose un disque spécifique sur la carrosserie. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده le circulation avec des pneus à crampons. اول زه به تاسو په دې کرامپون باندې به پوهیږم چې دا کرامپون څه ته ویل کیږي. ما تاسو ته د مخکې نه دلته په دې تصویر کې یو عکس راخیستی، تاسو دا عکس ګورئ، دلته لږ زرکۍ دا د اوسپنې میخونه پې ده او داسې دا غټ غټ تاسو ګورئ داسې
د ربړ لسې لکه ستن غونته داسې شیان ده چې د دې ربړو د پاسه وتې ده. دغه ته کرومپون وایي. د دې نه بغیر دغه کوم دا ټایر کې چې دا تاسو دا ژورتیا دا غټوالی ګورئ دې ته کرومپون وایي. ښه دوستانو، نو دغه کرومپون چې ده دا کوم شي ته په درد لګیږي، څه دپاره په درد لګیږي او څه دپاره استفاده کیږي، زه به اوس تاسو ته ووایم. دا کرومپون چې ده دا د دې دپاره ده چې ته په دې واورو باندې ونه ښویېږې. کله هم چې ته په واورو موټر ځغلی او یا په یخ باندې ځغلی، یخ نه مطلب دا ده چې اوبه یخ ووهي، نو ستا ټایر به نه ښویېږي. نو چې ستا موټر ونه ښویېدو خامخا به ته په ډاډه زړه ډرایو کوې. نو اوس دلته سوال دا شوی دی چې آیا که زما موټر داسې ټایرونه ولري د کرومپون600 je circule 40 کیلومتر او ماکسیمم، نو زه په دغسې سړک کې 80 کیلومتره پر ساعت آیا سفر کولی شم، موټر ځغلولی شم او که نه؟ نو کله چې ستا موټر هغسې ټایرونه ولري هغه تقریبا د چین په شانتي وي. البته چین باندې خو اوس پوهېږئ که نه، زموږ تاسو وطن کې چې کله واورې کېدې نو څوک چې سالنګ ته تګ راتګ یې کوو هغه دوی ځان سره یو چین یې ساته، د زنځیرونو چین به ورسره، هغه به یې په ټایر اچوه او هغه ټایر به د هغه دوی نه ښویېده. نو دا تقریبا د هغه په شانتې عمل کوي. په دوهم برخه کې سوال دا شوی ده je pose un disque spécifique sur les carrosseries. زه یو مشخص ډسک به د باډۍ شا باډۍ تږدمه. صحیح ده، دا به هم اخلي. اوس دوستانو تاسو به سوال وکړئ چې دا ډسک ولې تاسو ږدئ هلته؟ دا هغه څوک چې نوی ډرایور کیږي او هغه لکه قوانین فرق کوي په هر ملک کې. دلته په امریکا کې دومره مشکل نشته، دلته ژوند مکمل فرق لري د فرانسې سره. په فرانسه کې چې کله تاسو هلته د خپل ډرایوري لایسنس اخلئ او تاسو ډرایوري ته شروع کوئ، نو هلته یو کال دپاره تاسو به ډیر احتیاط کوئ چې تاسو کوم پوینټ کم نشي. که پوینټ هم کم شو نو تاسو خامخا په جنجال کې یاستئ. نو دلته هم دغه کوم وخت کې چې تاسو خپل اسناد واخیسته، تاسو خپل لایسنس واخیسته، تاسو به یو ډسک به د خپل کاغذخي او یا مثال د خبرې شا باډۍ شیشې سره تاسو ږدئ چې تاسو نوی یا ژون کاندکتور یاستئ. همداسې د پخوا په شانتې او یا WTO تاسو کولی شئ دا ویډیو پاس کړئ او دلته پوره معلومات ولولئ. صحیح ده؟ دا هما کوم خبرې چې ما تاسو ته وکړه. ګورئ وایي hors agglomération lorsque je circule avec je ne dépasse pas 40 km/h et je pose un disque spécifique sur les carrosseries. کله هم چې تاسو د ښار نه د باندې یو اګلومیراسیون دی یو اور اګلومیراسیون، د ښار نه د باندې تاسو ډرایو کوئ او 80 کیلومتره پر ساعت باندې سفر کوئ، نو تاسو به یو ډسک د خپل شا شیشه کې به ږدئ. Pour éviter la somnolence au volant, j'augmente le son de la radio. Réponse A. Je fais des pauses toutes les 2 heures. Réponse B. Je pars reposer. Réponse C. J'ouvre la vitre. Réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده، د دپاره چې زه موټر ځغلوم او زه د خوب نه جلوګیري وکړم یا د خوب نه ځان وساتم، زه څه کارونه کوم؟ A. J'augmente le son de radio. زه د خپل د ریډیو غږ اوچتوم. B. Je fais des pauses toutes les 2 heures. C. Je pars reposer. j'ouvre les vitres. نو دوستانو اول په ای جواب کې ښودل شوی ده چې زه به خپل ریډیو غږ جګوم. که چیرې تاسو باندې خوب راسي نو د ریډیو غږ هیڅ فایده نه کوي، پس دا نه انتخابوو. Je fais des pauses toutes les 2 heures. زه هر 2 ساعته بعد یو پوز اخلم. پوز نه مطلب دا ده چې تفریح کوم. بالکل. Je pars reposer. زه کله چې بیا هم ستړی شوم زه بیا دوباره غپوز کوم یا دوباره زه تفریح کوم. نو دا جواب هم صحیح ده. Je ouvre les vitres. یا زه به کړکیګانې خلاصوم.
کړکیګانې او د راډیو غږ په ډریوري کې فایده نه کوي کله چې تاسو باندې خوب راسي. پس ښه جوابونه څه شی ده؟ یو به تاسو تفریح کوئ او بیا به دوباره حرکت کوئ. دا ګورئ دوستانو دلته کم از کم باید وای 15 دقیقې تاسو باید یو ځای کې چې شی وکئ پوز وکئ بعد 2 ساعته موټر ځغلولو نه تر څو چې تاسو مغزه آرام شي او تاسو راحت شئ او بالغ نه بیا خپل ډریوري ته ادامه ورکئ. Je suis bien placé. Réponse A. Je me place sur la voie de droite. Réponse B. دوستانو دلته سوال داسې شوی ده چې آیا زه صحیح ځای کې موټر ځغلوم او یا به زه ښي غاړه اخلم. زه به دا تصویر لږ څه تاسو ته غټ کړم او تاسو به په دې پوهیږم. دوستانو تاسو ګورئ دا کوم سړک یا کوم لیکه کې چې زه روان یم دا کوم موټر کې چې تاسو ښودل کېږي دا د دې نه مطلب دا ده چې د دې ډریور یاستئ تاسو. تاسو د چپ لاس ته وګورئ دا سپین لیکې چې دي دا لږ لرې لرې دی یو د بل څخه. خو که چیرې دغه ښي لاس ته وګورئ دلته وګورئ دا نږدې نږدې د سپین لیکې یو بل ته. د دوه مطلب ده. یو مطلب دا ده چې دلته به یو سوختي وي تاسو به د سړکه کیدای شي ووځئ. مطلب دا ده چې تاسو به توغوت نه وځئ ښار ته ننوځئ یا بل ښار ته ځئ او یا دا هم چې تاسو به دې غاړې ته چیرته باندې هغې د اغژانس ده تاسو کولی شئ چې که ستاسو موټر ته مشکل جوړیږي تاسو خپل موټر دې ځایو کې چیرته ودروئ او خپل مشکل حل کړئ. نو اوس سوال دا شی شوی ده چې آیا زه صحیح لاره کې روان یم او که زه ښي غاړه واخلم. زه بالکل صحیح لاره کې روان یم. تاسو کولی شئ چې بیا هم ویډیو ودرئ او لا زیات معلومات دې ځای کې ولولئ. Je suis ébloui par le soleil. J'utilise le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده چې زما سترګې د لمر د لاسه وسوې. مطلب دا ده چې زما سترګې د لمر د رڼا د لاسه وسوځېدې او زما سترګې کې خیرګي پیدا شوې. نو دوستانو دا تاسو ښه په یاد ولرئ کله چې لمر تاسو سترګې کې ناڅاپ د لمر وړانګې ستاسو په سترګو کې ننوځي ستاسو سترګې لږ خیرتیا پیدا کوي لږ خیره کېږي لږ څه ضعیف غونته کېږي که نه که تاسو پام شوی. نو وایي اوس کله چې زه د لمر د لاسه متاثر شوم د لمر د لاسه مشکل راته پیدا شو j'utilise le pare-soleil. زه به د موټر پخ-سولی استفاده کوم او که نه استفاده کوم. نو پخ-سولی هغه څه ته ویل کېږي کله چې څوک ډریوري کوي او د ډریور د پاسه هغه یو پکه غونته او یا داسې یو تختې غونته نرمه تخته وي چې هغه تاسو قطوئ وازوئ او بندوئ نو هغې ته څه وایي هغې ته پخ-سولی وایي. آیا وایي زه هغه استفاده کوم او که نه؟ بالکل به استفاده کوئ. صحیح ده. بیا په دوهم برخه کې سوال داسې ده چې غلطي زه به خپل سرعت کموم که دې سرعت کې به روان اوسم. نو تاسو کوشش وکړئ خپل سرعت کم کړئ کله چې تاسو دغسې یو حالت ته مخامخ کیږئ. صحیح ده. ځکه چې کیدای شي تاسو نه کوم حادثه شي نو د حادثې د مخنیوي دپاره تاسو خپل سرعت کم کوئ. Je circule dans un tunnel. Je vois un épais nuage de fumée devant moi. Je laisse le moteur tourner. Réponse A. Je coupe le moteur et laisse la clé sur le contact. Réponse B. Je rejoins à pied une issue de secours. Réponse C. Je donne l'alerte depuis un poste d'appel d'urgence. Réponse D. دوستانو دا ډېر ښه سوال ده. سوال داسې شوی ده وایي زه په یو تونل او یا په سورنګ کې سفر کوم. بیا سوال کې داسې ویل شوی ده Je vois un épouse neige de fumée devant moi. زه لوګی وینم د خپل مخې ته. لوګی باندې خو پوهیږئ البته دري کې چې ورته دود وایي. زه لوګی وینمه او دغه لوګی چې زه کله ګورم زه به څه کوم اوس. Je laisse le moteur tourner. زه خپل موټر لګېدلی خوشې کوم. نو تاسو پوهیږئ چېرته چې لوګی یي هلته خو حتما خامخا یا به اور لګېدلی یا به یو څه خو شوی که نه.
زه به خپل موټر لګېدلی پرېږدم؟ نه. Je coupe le moteur et laisse les clés sur le contact. زه به خپل موټر ګل کوم او کلي به په کلي ځای کې پرېږدم. بالکل دا یو کار. Je rejoins à pied un issue de secours. کله چې دا کار ما وکړ نو خو ما تاسو ته ویل کنه چې لوګی ده، لوګی خامخا به اور لګېدلی کنه. تاسو خو نه غواړئ چې ځان پې مړ کړئ د موټر دپاره. نو همیشه دا په یاد وساتئ چې زموږ تاسو ځان مهم ده، موټر مهم نه ده. نو دلته دوهم کار به څه شی کوئ؟ Je rejoins à pied un issue de secours. زه به زر تر زره یو د وتلو سوختي ته ځان برابروم. هغه ځای ته ځان برابروم چې د هغه ځای څخه تونل څخه وځم. ایسیو د سکوغ هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته مثال د خبرې تاسو وتی شئ او تاسو ته کوم ضرر نه رسیږي. صحیح ده؟ ایسیو نه مطلب سوختي ده. ښه، نو زر تر زره به زه هغه ته ځان رسومه. Je donne l'alerte depuis le poste d'appel d'urgence. او زه زر تر زره د اورژانس مطلب دا ده چې کوم ځای کې د تونل دننه څه خبره کېږي هلته ځینې ټلیفونونه یا ټلیفونونه کېښودل شوي او زر تر زره تاسو په هغسې ځایو کې هغه د سړک مسؤلینو ته زنګ وهئ چې هلکه فلانکي ځای کې اور لګېدلی ده یا داسې لوګی ده. نو زر تر زره هغه دوی پومپیې سره، پومپیې نه خو اوس پوهېږئ، پومپیې هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغه چېرته اور لګېدلی او راځي په انګلیش کې ورته چې فایر فایټر وایي یا اطفایي خلک به زر تر زره راځي او هغه ساحه بررسي کوي، که چېرې څه مشکل وي هغه به ته رسیدګي کوي. نو دا دریم جواب هم صحیح ده. اوس به ګورو چې کوم یو غلطي وي نو موږ تاسو ته وایي. نو دوستانو بیا هم وګورئ دا کوم خبرې چې ما تاسو ته وکړه دلته په ښي غاړه کې تاسو ته ټکی په ټکی ښودل شوی. لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ دا ویډیو ودروئ او ویلولئ. ګوره دلته تاسو ته ښودل شوی ده کله چې داسې یو لوګی هغه توکسیک وي. صحیح ده؟ توکسیک نه مطلب څه شی ده؟ توکسیک د فومي ای مختل. کوم یو لوګی چې ده هغه لوګی چې ده وایي هغه وبخئ هغه کوم یو لوګی د فومي لوګی ته وایي کوم لوګی چې ده هغه زهرجنه وي او هغه چې ده مرګبار وي، یعنې سړي ته مرګ حادثه مخکې یا مرګ مخکې کوي. نو دغه خبرې دپاره وایي تاسو څه کوئ؟ تاسو به زر تر زره دغه درې قدمه به اخلئ او یا دا درې عملونه ترسره کوئ او ځان به د هغه څخه وباسئ. Ce type de pneu facilite la conduite sur la neige, réponse A, sur le verglas, réponse B. Mon véhicule peut en être équipé toute l'année. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو مخکې د کرومپون هغه اولنی سوال کې که ستاسو په یاد وي زه به دا تصویر د لږ نور هم تاسو ته غټ کړم او تاسو دا وګورئ. دا هماغسې ټایرونه ده، وګورئ دې ته کرومپون وایي. تاسو وګورئ په دې باندې داسې د اوسپنې وړه میخونه ده. په دغه ځایو کې وګورئ داسې لکه ستن غونته وړه ربړونه د باندې وتئ او خپله د دې ټایر دا ژوروالی ګورئ دا ډبل ده، جګ ده، وینئ. نو د دې نه مطلب دا ده چې دا ټایر مخصوص د څه دپاره ده؟ د نیژ دپاره ده او د ورګلا دپاره ده. اوس دوستانو نیژ خو پوهېږئ چې واورې ته ویل کېږي، ورګلا یخ وهلي سړکونو ته ویل کېږي. چیرې هم چې اوبه وي او هغه اوبه یخ ووهي هغې ته ورګلا ویل کېږي. صحیح ده؟ Mon véhicule peut être équipé toute l'année. اوس سوال دلته دا شوی ده چې آیا زه کولی شم چې دغسې ټایر، دا کوم ټایر چې تاسو ګورئ دا وایي د کال په ټول میاشتو موده کې یا د کال په 4 فصلو کې زه کولی شم چې د دې نه استفاده وکړم؟ نو دوستانو دا ښه په یاد ولرئ دا ټایرونه چې ده دا صرف مخصوص د ژمي دپاره ده. اوس به تاسو وایئ چې ولې ژمي، ولې دا نور وختو کې؟ دا خو ښه نوی ټایر ده، ښه دا غوښې زیاتې دي، ښه برابر ټایر ده. دا صرف د یخ او د واورې دپاره ده. کله چې دا په نور وختو کې تاسو استفاده یې دنه وکئ دا یو خو ستاسو د موټر مصرف زیاتوي. مصرف نه مطلب دا ده چې تیل به زیات مصرفوئ. دوهمه خبره دا ده چې دا
کله هم تاسو سرعت لګوئ دا یو ډېر جګ غږ جوړوي. داسې یو غږ جوړوي چې تاسو به ترېنه خسته کیږئ. نو د هغې دپاره دا د کال په اوږده کې لکه د کال په نورو موسمو کې لکه مثال پسرلی، اوړی او منی په وختو کې تاسو د ده نه استفاده کوی نه شئ. دا صرف او صرف د ژمي دپاره ده. پس آیا زما موټر کولی شي چې د کال په اوږدو کې د نه استفاده وکړي؟ نه. دلته بیا هم تاسو ته ګوره معلومات ښودل شوی ده چې تاسو د نومبر نه پوه شوئ د نومبر نه تاسو کولی شئ تر مارچه پورې د دغه ټایرو څخه استفاده وکړئ. Avant d'arriver à la barrière de péage, je désactive le régulateur. Réponse A. Je maintiens le fonctionnement du régulateur. Réponse B. Je choisis la voie selon le mode de paiement voulu. Réponse C. Je contrôle la circulation. Réponse D. دوستانو لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې چې دا درس ټول البته دا 10 درسونه به ټول د سرکونو د بلدتیا دپاره کې ده. نو دوستانو اول تر څو چې زه تاسو ته د دې سوال باره کې خبرې وکړم، ما تاسو ته مخکې درسونه په پښتو کې برابر کړی ده. تاسو زموږ چینل ته کولی شئ لاړ شئ ولولئ. اول دا ګورئ دا سره علامه چې منځ کې اویا لیکل شوی ده د دې نه څه مطلب ده، د آلت پیاژ د دې نه مطلب څه شی ده، او دا لوحې چې دلته د پاسه ایښودل شوی دا هر یوې تاسو ته په دې درسو کې دلته ما ښودلې ده. تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ او ټکی په ټکی په دغو باندې ځانونه پوه کړئ. صحیح ده؟ بیا هم زه تاسو ته وایم ګورئ دلته د دې نه مخکې چې وایي زه د پیاژ ته ورسېږم. پیاژ باندې اوس خو به تاسو په دې پوهیږئ چې هغه ځای ته ویل کېږي چې د دغه تاسو د هغه مخکې ځای کې ګورئ د موټر د پاسه دا زما ماوس چې کوم ځای کې تاسو ته ښکاري. ګوره زه به تاسو ته دا لږ غټ کړم. دا کوم د موټر نه مخکې دا کوم د برنډې په شان ده چې تاسو ته ښکاري د سړک د پاسه دغه ته پیاژ وایي. د دې نه هاخوا ته سړک شروع کېږي. دا یو مخصوصه ساحه ده چې د دې نه ټکس اخیستل کېږي. دا به یو مخصوص کمپنۍ یا دولت په دې باندې زیات سرمایه ګذاري کوي، دې باندې مصارف کوي، دا سړک به ډېر ښه او زبردست حالت کې ساتي. نو د هغې دپاره کله هم چې تاسو یا هر موټر دغه ساحې ته ننوځي هغه به یو ټکس ورکوي. اوس اول خو دغه اشارې ته وګورئ وایي هالت پیاژ په څو متره کې؟ په 300 مترو کې. ګورئ دلته وایي څه شی ده؟ متوجه اوسیږئ چې انتردکسیون ده چې 300 متره بعد به دلته تاسو ته پیاژ رسیږي او تاسو سرعت به څوی او 10 کیلومتر نه به بره انتقدي ده. بیا دلته سړک د پاسه وګورئ. تاسو ته ګوره یوه لیکه، دوه لیکې او درې لیکې. په هره لیکه کې بیل بیل درس ښودل شوی ده. که چیرې تاسو سره د ټولز دا ګوره ټي لیکل شوی ده، که چیرې تاسو سره ټولز سبسکرپشن وي د ټول سبسکرپشن نه مطلب دا ده چې تاسو به د دې پیاژ دفتر ته ځئ او هلته به تاسو ته یو دانه کارت درکوي یا بارکوډ درکوي یا داسې یو آله یو وړه غونته ماشینک درکوي. تاسو خپل د موټر د دغه مخکې شیشې دغه ځایو کې چېرته نښلوئ. کله چې تاسو دا هلته ونښلوو نو د دې نه مطلب دا ده چې تاسو که چیرې هم د دغه برنډې لاندې رسیږئ تاسو موټر به اتوماتیک سکین کیږي او تیریږئ. نو که چیرې تاسو سره هغه آله یي د چپ اولي کرښې ته یا په دغه کرښه کې ځان برابر کړئ. دا د دې دواړو لپاره ده. که چیرې مثال د خبرې تاسو پیسې په مونی او یا مثال د خبرې د کارت سره پی کوئ نو تاسو دغه منځنۍ لیکه کې ځان برابروی شئ. او که چیرې بیا هم تاسو سره کارټي مایده پیسې یا مثال د خبرې 10 ګون 15 ګون یو ګیز دوه ګیزي او یا هم د ټول سبسکرپشن نو په دغه لیکه کې چې زه روان یم په دې کې استفاده کوی شئ. نو دلته دغه باره کې معلوماتونه وو. نو اوس تاسو ته دلته ویل شوی ده چې د نه مخکې چې زه دغه پیاژ ته ورسېږم زه څه کوم؟ Je désactive le régulateur de vitesse. régulateur de vitesse هغه اندازې ته ویل کېږي چې ستاسو موټر به منظم د نوی موټرو کې داسې یو سیستم ده چې تاسو هغه فعال کوئ هغه په عین اندازه سرعت کې به ځي. ښه بي کې ښودل شوی ده Je maintiens fonctionnement de régulateur de vitesse.
دلته ویل شوی ده چې زه غیر فعال کوم، په بي کې ښودل شوی ده نه زه په هماغه حالت کې ساتم. نو تاسو دلته په هغه حالت کې څنګه ساتئ شئ چې تاسو دلته یو چیک آوټ کوئ که نه؟ مطلب دا ده چې تاسو دلته یو ځای خامخا به سرعت کموئ یا به ټکټ اخلئ یا به مثال د خبرې پیسې پې کوئ یا یو څه یا بل څه. بس بي جواب صحیح نه ده. Je choisis la voie selon le mode de paiement voulu. اوس وایي زه هغه لار انتخابوم چې هغه کې زه په خپله طریقه باندې پیسې اچوم. د دې نه مطلب څه شی ده؟ د دې نه مطلب دا شی ده که چیرې تاسو سره ټول سبسکرپشن وي دا به انتخابوئ. که چیرې پیسې ماتې پیسې اچوئ نو دغه کې به ځان برابر د منځنۍ کرښه کې او یا د کارت سره، او که چیرې بیا د کارت سره او یا د واړه پیسو سره او یا لکه بي سره. بي نه مطلب دا ده چې لسګون پنځګون او یا هم د ټول سبسکرپشن سره تاسو پیسې ورکوئ نو دا مخامخ دا اوس چې زه روان یم په دې کې به ځان برابروئ. آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ هو. په ډي جواب کې داسې ښودل شوی ده je contrôle la circulation. زه به دغه تګ راتګ سره ګورم او که نه؟ هو دا به خامخا به ګورئ. تاسو ته پوره معلومات کوم شیان چې ما وویلې د ښي غاړه کې دلته لیکل شوی ده. تاسو کولی شئ چې ویډیو پاس کړئ او لا زیات معلومات دلته وګورئ. En cas d'accident dans un tunnel, il est conseillé d'écouter la station radio de l'exploitant. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو داسې وایي چې تاسو په یو ټیونل او یا په یو سورنګ کې یاستئ. تاسو ته د دې مشوره ورکول کیږي که چیرې یو اکسیډنټ شوی تاسو چیش ته غوږ ونیسئ؟ ریډیو ایکسپلوتان. ایکسپلوټر ریډیو هغه رادیو ته ویل کیږي چې هغه کې اپریشن وي لکه اپریټور په انګلیسي کې ورته وایي. یا مطلب دا ده چې هغه حادثې یا څه چې کیږي هغه په هغه رادیو کې خلکو ته اعلان کیږي. آیا وایي زه آیا دا یو مشوره ورکول کیږي چې تاسو دا کار وکړئ او که ونه کوئ؟ هو دا کار وکړئ. کله هم چې یو حادثه په یو تونل کې کیږي تاسو کوشش وکړئ چې هغه ریډیو واورئ. البته هغه رادیو د هماغه ځي یا د هماغه څه واورئ، د هماغه اپریټور واورئ چې تر څو تاسو ته څه مشکل جوړ نه شي. La signalisation indique une sortie d'autoroute. Réponse A. Un virage dangereux. Réponse B. Une voie de détresse à droite. Réponse C. دوستان دلته سوال داسې شوی ده چې له سیګنالیزاسیون اندیک دا مونږ ته څه ښیي؟ دوستانو که چیرې بیا هم تاسو زمونږ هغه پښتو کې ما تاسو ته ویډیوګانې د سیګنالیزاسیون باره کې اچولی، تاسو مهرباني وکړئ هغه ویډیوګانې ولولئ. هغه ویډیوګانې چې دي هغه تاسو ته 100% کومک کوي. البته دا ویډیوګانې تاسو ته ښیم د سیګنالیزاسیون routier français en pashto. دا مهرباني وکړئ تاسو ولولئ. دا تاسو ته 100% د هر سوالونو 50% 40% چې شي کوي کومک کوي چې تاسو په هر څه پوه شئ. بیا زه هم تاسو ته دا تصویر غټوم. تاسو ګورئ په دې تصویر کې voie de détresse ښیي 100 متره بعد 200 متره بعد. داسې تاسو ته ښودل شوی ده که چیرې تاسو په دې سړک کې داسې روان یاستئ نو 200 متره وروسته دا کوم سړک کې چې دا زه اوس روان یم دا اوس سفر کوم دا به 200 مترو کې د دې مخه بندیږي. زه مجبور یم چې د چپ لاس ته ځان واړوم. نو دا علامې تاسو مهرباني وکړئ تاسو زموږ سیګنالیزاسیون ولولئ او پوره معلومات لاسته راوړئ. اوس وایي دا سیګنالیزاسیون او یا دا لوحې دا نښې موږ ته څه ښیي؟ ان sortie d'autoroute دا یو لاره ښیي چې موږ د اتوغوت نه وځو؟ نه. ان virage dangereux کوم هغه پیچومی چې خطرناک د هغه ښیي؟ نه. ان voie de détresse à droite یو ځای موږ ته ښیي چې هغه ښي غاړه کې بندیږي. بالکل. L'usager derrière moi s'impatiente. Je poursuis mon dépassement. Réponse A. Je me rabats entre les deux véhicules. Réponse B. ښه دوستانو دلته وایي دا کوم ډریور چې زما شاته ده وایي دا امپنسیان ده.
مطلب دا ده چې ډېر ناقرار ده، ډېر داسې بې سر ډریوري کوي. مطلب دا ده چې زما شاته نږدې ځان یې رسولی ده یا یو څه یا بل څه. صحیح ده؟ تاسې ګورئ د دې فاصلې امنیتي هم ډېر نږدې ده. نو وایي دلته به زه څه کوم؟ او دی زموږ موټر هم وګورئ اوس د پسمه حالت کې وي. مطلب دا ده چې د دې موټر څخه تېرېږو. صحیح ده؟ زه اوس په دغه حالت کې څه وکړم؟ زه د خپل د پسمه ته ادامه ورکړم او که زه د دغه دوه موټرو ترمنځ او یا دلته دغه ځای کې ځان بیرته ښي لاس ته دننه کړم. نو تاسو د پسمه په حالت کې یاستئ، تاسو نورمال خپل د پسمه ته دوام ورکړئ. که چیرې داسې یو حالت ته برابرېږئ نو تاسو کوشش مه کوئ چې زر تر زره دا شا ورختۍ مه کوئ. نورمال تاسو چې د پسمه ته، البته د پسمه نه مطلب دا ده چې سبقت ته ځان برابر کړئ، لاړ شئ خپل سبقت وکئ، ځان آخر ته ورسوئ، بل هغې نه ښي لاس واخلئ او پرېږدئ چې دا شا موټر چې دومره ناقرار ده دی په خپله لاره لاړ شي. نو ښه جواب به یې ای. نو دوستانو دلته زموږ تاسو دا درس پای ته ورسېدو. بیا هم تاسو زه په لوی خدای پاک سپارم. نو زموږ چینل شیر سبسکرایب ځان سره مه هېروئ، دوستانو سره شیر کړئ چې ټول هموطنوال دې د ده څخه بهرهمند شي او ټول اغېزمن شي. بیا هم خدای پامان. ابیانتو.